रोरा अगर वक्त मावानी जुल्म न गई तमा टोल काली हम खर्च कर ओगोरा तमाला सुना खाली दी لا सुना दे खाली दी او لالا زمانه ما काली खर्च करी दी او شپاورس هغه دمه سره ناشتي او لالا دې زله خو صرف علالکا او رشتیا هغه کې مکا او لالا او لالا علالکا بس ختمه کا چې بیغمه شو دی لالا ته داسې وکړه چې دننه پټ شه چې هغه راشي که نه نو زه به تا ته ووایم او لالا چې راشي ته پې کښېنه په خپله به مړ شي او لالا ته مور سره دننه پټ شه خو ډېر پرشېږه مه داسې نه چې ته هغه راشي ویې او واپس وتښتي ځه ورشه پاسه ځه لالا پټ شه او لالا ته بیا بهر راووتې تا ته مو نه وي چې دننه پټ شه ته شه به شه اوس به راشي دنه وځه لالا ځوانه خپلو کې ورنښلې هسې هم قصابان یې هسې نه چې ته په خپله یې بل کوتره کوې سخي ارسلا खाना या सो के है कि जमा दानुम दसी पक्कीस्तुनु क्या ले
سخي ارسلان خانه خدای ته خیر کې دا خو راته د خطرناکې پیریان ښکاري زما په خیال اوس یې درپسې پیریانو لګول سخي تخته سخي دا پتا سو شو ارسلان خانه سم داسې ورزش کوم لږ دا ولې مې دغه شروع مې چې سم شمه څنګه چل دی هغه اپیتو بل ما څنګه چل دی اوس تنګی را تنګی که نه ستا ډېره مهرباني اخو ما نه دومره معافیانې وغوښتې دومره معافیانې وغوښتې چې شمار یې نه و ولې نه زما نوم سخي ارسلا خان دی جران زما په نامه باندې میخې لشي زمینداران زما په نامه باندې ګاڼې ګرځوي نور څه خدمت خو نشته بیبي نه نه زه به ورتاله درم او یا څه ووټ راکوي که طلاق راکوي ولې کیسټ دې ولغتو شو I love you. دام زه تا سره مینه کوم ګوره بیبي صرف ووټ راکا دا ته څنګه سړی الخمسة الخمسون په پاکستان کې تش بمونه او بریتونه دا څه ګډې وډې وې د پاکې نه پلیته ښه ده ته ما چېرته لیدلی خو زه خیر پرېږده په سعود عرب کې رحلونه په دوبۍ کې درهمونه او ماله دې وخوړل غوږونه په نورو کیسو دې نه پوهېږم په ما دې خرڅ کړي 2 کلاشینکوپونه ویزه به راته وکړي ګینې نو کنې نو څو ځان له به جوړ کړي 2 قبرونه هلته به نه ریالونه وي نه درهمونه هلته به وي صرف ګردونه پوه شوې که نه د پاکې نه پلیته ښه ده ګزرونه 2 قبرونه درهمونه شاباش ساګۍ در باندې شوې ده څه زه خو لا منسټر جوړ شوی دی او دا اوس د منسټر د ښځې پیښې شروع کړې بالښتونه پسې رانیولي دي پاسئ یو پیاله چای راوړئ پاسئ ما خو یو پیاله یې غوښتې وه سموار او کولر دواړه راغلې نیم نه کم یارو کې مه یا د خدای ظالمانو یا قصابانو یا ګونګیانو بیا څه چل شوی دی ته بیا کټه ملتلی وې ته د هغې نه منې کېږي نه قسم په خدای که د هغې نه پس ما هغه ډمه لیدلي یو ځل ورغلی وم چې ووټ مې ترې غوښتو بس دا به مونږ په کور کې تړو بسم الله الله اکبر الله اکبر یا خدایه دې ګونګا ته حکومت هم څه نه وایي بې لیسنسه توره ګرځوي لالګانو ډېر بند دی په کوټه کې ما ته وګوره یارو کې ښکته مې کوز که ما ته وګوره ما په کوټه کې بند نه کړي ګوره که زه په کوټه کې بند کړم نو مطلب اشنا به ګورې بلا مقابله الیکشن هغه به ما نه وګټي او ټول عمر به خوار ګرځئ ټول عمر پردی کسب خانه کې حلالۍ کې پرېږدی لکه مکو نن زما د لارې ازغې د لارې نه لرې شو زما مطلب دا چې اوس به زه الیکشن بلا مقابله ګټم مزې به یې چرچې به یې ټیکې به یې او سمبالول به یې مامے نہ مشورہ خان ماما میرے گم دو خسی بھی دی
نن خو یې دومره وټکولم دومره وټوته چې وچ وي ټکونه یې رانه پورته د مخ د حال مې تېنې هم لا درته ښودلی نه شم اکه شری خو پکې د کسار لونه خو بدماشه ده په نسه خبره چاړه راچوتېږي وای تا دې ډېر خوب کړ چې د ما پورې دې ځان راورسولو ستا په مشوره مې دیم واده کړی و مشوره خان ماما اوس راته وایي چې اوس څه وکړم ته زما منې نو درېیم واده وکړه څه درېیم واده دا خو چې سړی په تیزابو کې اوسېږي مشوره خان ماما ټیک ده چې درېیم واده نشي کولی نو بیا دا غوږ دې لږ رانږدې کړه ته دا پوره مشورې په غوږ کې ورکې نه دې زه صحیح مشوره در کوم دله رانږدې کړه غوږ اوس خدای کړی ناکام دی په کور کې تباهي ده بس حاجي صاحب درې میاشتې شوې په تلو راتلو دې موږ له خپې ماتې کړې نور صبر موږ نشو کولی اصل خبره دا ده چې زه الیکشن ته ولاړ یم نو د هغه الیکشن په منډو تړلو کې یم او ستاسو ویزې پخوا شوي دي تاسو هېڅ غم مه کوئ کنې حاجي صاحب دا دې بتک بابا وایي دوی ته ووایه چې د دوی ویزې شوي دي او که نه دي شوي ما دې بتک بابا وایي تاسو ویزې را روانې دي خو لاره کې د جاز کې پټرول ختم شوی دی که نه تاسو ګوره داسې کار وکړئ ستاسو کار به بالکل وشي حاجي صاحب د دوی ویزې چې راشي دوی ته فون وکړې چې به یې راشي او خپله ویزې ویسي انشاءالله ځه سوکیتا ورورا څنګه ویزه دې پکار ده طالب اسی درکو که څنګه دي سبو ورورا څه شي دې پکار دي درهمونه دې پکار دي الخمسة الخمسون مرحبا برضو خبره خواره کنه یا د پاکې نه پلیته خره خدای دې بیخته پاکې او پلیتې وباسي دا راته ووایه برېتو چې دا څوک دی دا د سخي ارسلا خان نه وخېدی که نه نو موږ نه څه غواړي ولې ته د هغه په مقابله کې الیکشن ته نه یې ولاړ څه تا پسې راستولی دی تا پسې الخمسة الخمسون الخمسة الخمسون مرحبا الخمسة الخمسون حاجي صاحب اوري خو نه کنه خدای دې دیم په توپ وولي او دا الیکشن دې خدای په توپ وولي مونږ ټول موټونه ته نو درې ګوره مرحبا یا الله شکر دې بلا و برکت نو او تورې ډېره اوږده وه بریدو ستا راته هم پته ولګېده چې ته څومره تورزنې ستا نه یې خو ټولې خورم والله که یوه ټکه د لم درکړم الحمسة الخمسون الحمسة الخمسون مرحبا زمانه خو نه یېرېږئ والله همدا ګونګا در پسې راولم برېتومه خبره دا ده چې تا له ستا ټولې روپۍ درکوم دا چړه نه دی دا چړه دا راپسې مه راوله ټیک شوه مرحبا الحلة الخمسون الحلة الخمسون حاجي صاحب دلته ډېر خطرناک خلک اوسېدونه زه چې د دې ځای نه ځونه دې طرف ته ځونه راځه خرڅونه نه دا خپل سړی خواشا مانا گھر شیوری څه شو ګونګا لا تسړی نشه دې خلکا تسړی سیوا سړی سم پرېږه وکنه
په دې خدای والي بیا چاس کړي دي ورشنو د جنګ په دوران کې څوک نشه کوي ورځه پې څه شو راځئ الخمسة الخمسون مرحبا مرحبا د پاکې نه پلیته ښه ده خیرات مې کړی دی نو بیا انتظار د سونه زه چې پې ورځونه او که نه اوس خوښ سم اوږیشونه الخمسة الخمسون راځه مرحبا 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 الخمسة الخمسون الخمسة الخمسون دا خطرناک خوبونه زمانه یې هېر کړ ریحالونه درهمونه خدایه پاکه ته مې جولۍ کې واچې خیرونه مرحبا 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 حاجي صاحب د مرحبا نه خبره وتونه زه خو درنه لاړم دوبۍ ته حاجي صاحب هلته کلپونه عیاشونه درهمونه او دلته تش بمونه ظلمونه خراب نیتونه اهلا وسهلا حاجي صاحب دلته د خلکو په ما باندې لعنتونه وهونه کینګ کانګ ولې جاړي وې ولې مامې نه جاړي ولې زه تباه شوم دا باد کله وي زه غرق شم ما د خلکو ویزو زمانې اخیستې وه هغه عربي وتښتېده او دې پښتنو ته پرېښوې ته غم مه کوه مامې زما نوم هم سخي ارسلا خان دی راغلی خو هغه عربي پسې ومه خو خیر دی چې د خپې وویستې یعنې ډېر مې ډبولو ما ته وګوره مامې دوا کوه چې کله خدای زه منسټر کړمه که نه ستا دا ټولې لانجې به د خیرت دا سخي ارسلا خان وارئ انشاءالله مرحبا 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 نه ما ویل چې نور زیاته هم در سره کړی و خوښ به یې شم اترېږه عربي الخمسة الخمسون پام کوه چې ونه کې ډزونه زما کمزوري دیوالونه دا څه خیال و چې ته به دلته وګټې بوټونه زه به تا له اوس کاڼه کړم دا غوږونه الخمسة الخمسون ته به ما نه ګټې بوټونه دا ما شوده کړي دي بریتونه الخمسة الخمسون په ګولۍ دې ولګي دا وټونه زه درته کومه سلامونه الله دې درکړي جنتونه ما معاف کړه زه درته کومه دا سوالونه بس ټیک ده ما معاف کړی خو سیده د دوبۍ ته سیده چې په شا ونه ګورې وایه الخمسة الخمسون इलेक्शन में गठू मतलब बचना मतलब बचना जिंदाबाद ما ته وګورئ ګورئ هغه دی مطلب اشنا روان دی ګورئ अब د الیکشن کاغذونه خپل جمع کړي او زما کاغذونه پاتې شي که په ما ناوخته شو ګورئ او که زه د الیکشن نه پاتې شوم منسټر نه شوم نو ټول عمر به همدغه کیلې خورئ نور هېڅ هم نشته ګورئ بیا وګورئ دا اوازونه اورئ
دا وازونه خوري کنه ګوډه په کوم نه مطلب آشنا وزن دې مطلب آشنا اسی بیسه مطلب آشنا زنده‌باد دا ما څه چل کړی روکه دا زما د خیراتونو دا غټي روزم چې خوړلې دا مړي ژوندې در درغلې ما جنازو له در سره تلې ما د کویندونو د ودونو جنجونو د باندې در سره تلې ما او مطلب آشنا زنده‌باد زما نوم سخي ارسلا خان دی زما په نامه باندې ګجران میخي لشي زمیداران غاڼه ګرځي دا دوه می خزي دي او دا دوه می اوخ کړي بنرشته اوخي دي اواز مې کړه ده بیا دې دروغ شروع کړل نه زم باج د خو الیکشن وګټم په سرکاري خرچه ورځي په اټیک تابینو په ما دې ټاپو لګوله راتم شي دغسي راتم شي پام کو سر تی نیم نکی اوس پام کو چې غزارو نکې الیکشن نامه توبه پام کو الیکشن نامه توبه جلال نه نکې دغسي مېل کا سپلیرانو وباسي نه یاره سپلیزر نه وباسم زه ستا په مقابله کې الیکشن ته نه ودرېږم په عزت کې راته خپل سیټ پرېږدم خو زما یو شرط دی څه که منسټر شوې نو ماله به ټیکې راکړې بس منظوره ده کینکا تبرخکتک بس نیموي بیا نه هغه خپل بیلات ومنلو خو ده کنه زما پاتې یو دوه ناري خو وه سخي ارسلا خان سخي ارسلا خان زه اوس ورخوشی شم زه ورځه شکر دی بلا و برکت یې نو مکو بلای مونږ ته نه ویلي راځې خوشه ته وایې که دیب ته چا خپې لګولې